قدم لیدونکو ستړي مشه دا د ډیوا ستوري پروګرام دی واشنگټن ډي سي نه تاسو دا وخت د ډیوا د فیسبوک د لارې نیغ په نیغه ګوري نن د دې پروګرام ملما جیمز خان داور صاحب د داور سره دا وخت داور صاحب سره دا وخت د سکایپ په لیکه باندې په دې پروګرام کې ملما شوی دی هغې سره به خبرې اترې کوو او د هغوی سره به د هغوی د هنري ژوند او دغه شانتې پرستو کې چې د هغوی کومه سندره راغلې ده داور صاحب ښکلې ویډیوګانې هم جوړوي د خپلو سندرو دا وخت را سره په پروګرام کې ملما شوی دی داور صاحب په خیر راغلی ستړی مه شئ ستړي مه شئ وکیل خانه خیر څنګه حال دی خیر د تاسو خیر د دې ملګري نوم دې هم راته ووایه دا زورانا welcome thanks for your time and talking to us thank you so much داور صاحب چېرته ناست یې دا وخت چېرته یې تاسو ولا دلته یو رسټورانټ کې ناست یو دا یو شاپینګ سنټر ده مال ده نو دلته بس ډینر مینر تیاری معیاري مو وکړله بس نو صحیح تاسو هم پکې راغلی پکې رایاد شوئ ډېره مننه او چې تاسو موږ سره خبرې اترې کوئ خو داور صاحب دې کې پوښتنه کوم زورانا خو تاسو ماته وویلې چې تاسو ملګري تاسو په سندرو کې هم درسره لیدلې خو زه به غواړم چې تاسو ووایئ چې زورانا څوک ته تاسو سره او تاسو په خپله دغلته کې خو ناست یې خو دا راته اول د دې په باره کې راته ووایئ دا سره انټروډیوس کړئ معرفي کړئ را سره بیا ستاسو سندرو ته راځو ستاسو هنري ژوند ته راځو او بالکل زورانا خو بخیر هغه په خپله هم درته وایي پوه شوې هغه به په خپله خپل غا تعارف درته وکړي خو زورانا موډل دی د جکرتا کې دلته ژوند کوي از ا موډل نو خو بس دغه دا خو به وروسته تاسو ته زورانا هم په خپله ذکر وکړي خپل ځان صحیح we will talk to her too Zorana thank you so much for your time and talking to us we really appreciate your time and thank you for having me مننه قدرمنو لیدونکو دا زورانا د جیمز خان داور صاحب سره په سندره کې اوس د ماډلې په حیث باندې راغلې وه هغه سندره به هم تاسو ته ښایو داور صاحب خو هم خبرې په وړاندې بوځو خو زه دې ځای کې ستاسو هغه سندره کومه چې تاسو په رستو کې ویلې ده د کاجلو په اړه باندې د رنجو په اړه باندې نو هغه به ورته ولګو ښیم هغې کې به دوی زورانا هم وویني بیا تاسو سره خبرې اترې په وړاندې بوځو اجازت دی Okay, that's right. Okay, Zorana, I'm going to show the songs first, and then we will talk to you later on. Is it okay with you? Yeah. Okay, stay with us, please. So we're going to go to this song right now, all right? Just stay with us. Yeah, sure. Yeah, sure. जलो स्तरगे तोरे दी स्ताचे पक जलो स्तरगे तोरे दी नंदे राते जुड़े ब्या नूरे दी स्ताचे पक जलो स्तरगे तोरे दी स्ताचे पक जलो स्तरगे तोरे दी हसे शरफ पूरी दी यादें स्तरगे हसे शरफ पूरी दी नंदे राते जुड़े ब्या नूरी दी ताचे पक जलो स्तरगे थोरी दी ताचे पक जलो स्तरगे थोरी दी
دې سنور دي جیمز صاحب داور صاحب تاسو ډېر خپل ویډیو خپل سندره او خطر تاسو ته جوړ کړو نو دغه شانتي کله راهسي سندره وای داور صاحب او مننه وکیل خانه نو سندره خو ولا ډېر مخکې نه شوق موق لرو غانې بجانې خو بس اوس تقریبا داسې وچه دوه کاله کېږي چې پوه شوې داسې مارکیټ ته لږ ښکاره شوي یو 2 کاله مو شو څومره سندرې مو ویلې دي تر اوسه یاره دا مې دا 15-16 به یې ویایم چې کومې چې سټوډیو ټایپ غانې دي او زیاتره پښتو کې ټولې پښتو کې تاسو په انډونیشیا کې کنه دا وخت جکارتا کې او بالکل انډونیشیا جکارتا کې یو ها ما انډونیشیا زبان کې یو د درې غانې کړې دي نو سیوانی ما وردو غمم شته او زیاتر پښتو دي او بل صحیح او کراته لګ د خپل سندرو په اړه وای کمی سندرې داسې ویلي په یو 2-3 کراته ویل تاسو وای چې اوس 2 کال وشو تاسو د هنر په میدان کې قدم ایښودل نو ولا ما خو غون تقریبا د غزلو نه انتخاب کړی دي غزل مطلب چې کوم داسې مخکینی شاعري دا ما خو کړی دي صحیح زیات خیال محمد صاحب کلمونه چې کوم دي کوم د ویلې شوی دي صحیح خاطر صاحب دي سیلاب دو دغه خلکو او کوم شي صحیح ما کړی دي دغه کړی او واقعي تاسو په سندرو کې ما چې کوم کتل زیاتره پکې غزل دي څه وجه ده نو غزل خو مت خپل غزل ډېر خواند راکوي ها ډېر خواندم راکوي خو کڅوک پوهیږي نو غزل دیم غزل کنه او ځنن سبا غانې زیاتره غانې داسې دي چې میوزیک یې مزیدار وي خو غانې اسه بس یې خوا دی خوي نو خوان نه کی داسې پکې صحیح نو غزلو کې داسې وی چې پوه شوې شاعري وي پکې څه مطلب وي پکې څه کلاوي پکې بشک او ژوند دیم زیات وي او بالکل ژوند دیم زیات وي صحیح راځم تاسو ملګری ته دینه هم پښتنې لرم دا هم تاسو سره په یو شمېر سندرو کې راغلی ورسته سندره کې وا او بالکل نه پښتو خو نه ورځي کنه نه پښتو خو نه ورځي ها یو ځل بیا راته نوم واخله دی زورانا دا بس دی مړه سره ولیکم زورانا okay Zorana how it feels being working in a Pashto song as a model It was a really great experience. I really loved it. We did a shoot in a very beautiful place. We had fun as well, so it was very nice. Okay. I hope you liked this video. Yes, our audience, they loved it too. And we've been playing it in our shows and in our TV shows and radio shows. So it's wonderful. Everybody loves it. Oh, that's amazing. And this is the first time you have worked in a Pashto song or a Pakistani music or Pashto music? Yeah, it's my first time, First time, okay. And I like the song as well, it's very nice. Did James told you that what the lyrics mean that he... he translated me. In the beginning I didn't understand, but then later he translated me, so now okay, so he translated it for you, okay. کله مو لیدونکو زورانا د هغه ماډل دا چې د جیمز خان داور سره په دغه سندره کې د ماډل په حیث باندې کار کړی و چې د لومړی سندره و چې په پښتو کې ما په دغه کې ماډلینګ کړی دی او وی جیمز راته د دغه شعرونو چې کوم په دغه سندره کې دي د هغې ترجمه هم راته کړې ده نو دغه زورانا وی چې دغه سندره کې دا لومبه سندره و د پښتو چې ما په کار کړی دی and Zorana are you from Indonesia or are you from another country where are you from No I'm from Montenegro East Europe ختیځ یورپ سره تعلق ساتي okay دا وی چې د ختیځ یورپ سره تعلق ساتم نو Zorana we will talk to you more too but just stay with us let me ask you a couple questions from Dawar صاحب نو تاسو وړاندې راځم جی رول تاسو په دغلته په جکارتا کې ژوند کوئ او جکارتا کې ژوند کوئ موسیقي دا فول ټایم کوئ کنه شوق نه سي حساب سره یاره ولا په نشمار ده ولې چې بالکل تقریبا ټایم بالکل نه ویرا سره موسیقي لپاره خو شوق خو ډېر لرو خو بس دغه مصیبت ته چې بارم اکټیویټیز زیات وي صحیح نو دیو جن داسې پورا ټایم نشو ورکولی بیا هم لږ ډېر شوق کوم دورا د زمزمو خو ته نشو ویلی ځکه چې تاسو په رسټورانټ کې ناست خلک ګیر چاپېره ستاسو خلک دي نه مړه خیر دا داسې خلک دي چې موږ شانتې خلک نه دي په هزار کسان به ناست وي پوه شوې چې څوک ناست وي به یې خپله نو چا به درته سوچ هم نه وي پوه شوې خبره خو نشته چې دغه بندیز پکې نشته نو صبر راته اوروئ داور صاحب چې دغه بندیز
اورولو خوشتم نه ما وختیم زلګ طبيعت مړی مې ټیک نه وي غلا مړه مې او نو ډاکټر ته وختي لګ ورخ کرا شو چې څه دوايي ما وای راکی ها دې کې زه بار ستاسو نوم چې اخلم جیمز خان داور نو خان داور خو سمې خو جیمز کنه دا نوم ته به راشو دا راته وای دا زورانا یې خو دې په خپل ځان ته خورا کړی څنګه نه دا خو مې په خپل یې ځان ته نه خو مخکې تاسو ته ویلي وای چې نه تقریبا ما په فیسبوک نه ما ډیره مخکینی ده تقریبا ځوان چې 2000 کې تقریبا دا ما فیسبوک جوړ کړو په نامه باندې جیمز خان نو بس دا تقریبا یې په وخت نه چالېدو نو اوس پورې پوه شوې چې غانې ته انټری پکې وشوم نو بس دا نامه پکې ون خطلا اوس په دغه نامه باندې تاسو مشهور خپل نوم خو ویل نه غواړي دې کې خپل نوم خو ویل نه غواړي خپل مینوالو ته کنه نو ولا سم دې ویل خو پکې سنشته بالکل ویل به هم غواړم خپل نامه مې د خپلم خو زمان چې نه چې دوه نامې شي بیا مطلب اوس خلک مې پېژني چې په ویډیو کې یو نامه وي او دغه سه سوکرا ته بل نامه یې او کني څه خبره نه ده خو بس دغه یاره دا سره پکې صحیح ده نه پوهیږو په دې باندې خدا راته وای اوس کوم بل ویډیو یا کوم بل سندره جوړه پای کې هم سره زورانا راځي کسي حساب سره وي او په سبا کار کوي بیا یو بل ویډیو دا پابند کار کوو لګدا سه تقریبا دا ترن ټایپ میوزیک دی او لیریک یې ډېر ښکلی دی میوزیک هم ښکلی ورسره جوړ شوی دی نو پابندې ویډیو هم داسې لږ رومانټیک غوندې ویډیو ده نور هم داسې کلیوال ټایپ ویډیو ده او پابندې کار شروع ده هغې باندې کار شروع ده صحیح هغې باندې کار شروع څومره ستاسو مینوال او د ډیوه لیدونکي اورېدونکي هغوی ته به مطلب څومره انتظار دی پکې انشاءالله ډېر به پکې نه وي زمان چې زیات نه زیات دعا پرې انشاءالله Okay. Zorana Tabarashu. Zorana, if you can tell me about yourself, like you said that you're from Eastern Europe and this is your first time being working on a Pashto song with James. And have you worked previously with other, like, tell us about yourself, like what do you mostly work on? So I'm doing a model, it's about like 7 years. It's my first time in Jakarta. I'm here already like 3 months, but I've been traveling in other countries as well. But for now I like Jakarta, it's a very nice place. So I think I'm gonna stay here a little bit longer. And then after that I guess I'm gonna back to my country to visit my family and everything. Okay, understandable. Let me translate it to my audience. Kadamon uردونکو زورانا وایي چې د تیرو 2 کالو راهسې ماډلینګ کوي او د نړۍ یو شمېر هیوادونو ته سفر کړی دی لومړی د پښتو سندره یې وه چې په دغې باندې جیمز خان داور سره کار وکړو. Have you ever been to the United States or no? No, I've never been there, but I'm planning to come. Oh, you're planning to come. تپوس مې ته وکړو چې امریکې ته راغلی او که نه نو وایي چې نه درځم به. And James said that he's working on another song. Are you going to be modeling in that song too? I hope so. Ask him. Okay. And do you work with a modeling company or how is it? Yeah, I have here an agency. I work with them and it's pretty nice. I like it so much. Okay. زموږ لیدونکو زورانا وایي چې دا یو ایجنسۍ سره کار کوي دغلته. And where is the agency located, Zorana? In Jakarta, here in Jakarta. Jakarta. په جکارتا کې یوې د کمپنۍ سره یو ایجنسۍ سره کار کوي او د هغې په تھرو. And that's how you guys met, through that agency with James, or you guys knew each other? Yeah, we met through that agency. Then we also become friends. So you guys hang out right now together? Yeah, like you can see. Okay. کله لیدونکو داور صاحب او زورانا دا وخت په یو رستورانټ کې ناست دي د انډونیشیا په جکارتا ښار کې او زورانا وایي چې د یو ایجنسۍ سره دغلته کار کومه د ماډلینګ ایجنسي ده او د دغې تھرو باندې دغې د لارې دوی داور صاحب سره میلو شو او د هغې نه پس اوس دوی ملګري شوي هم دي او هغه شانتې ملاویږي هم او دغه شانتې په بله سندره باندې کوم چې جیمز یا داور صاحب پې کار کوي نو په هغې کې دا هیلهمند ده چې په هغې کې به هم داور صاحب سره په دغه کې راشي. دوی دا وخت په رستورانټ کې ناست دي. داور صاحب ستاسو سندرو ته که راشو هغې ته وګورو زیاتره غزلې دي او غزلو کې بیا تاسو هغه غزلې چې هغه وړاندې ویلې شوي دي د لویو نومونو لخوا تاسو وروستو چې کومه غزل مونږ اوس پلی کړو نو هغه خیال محمد استاد هم ویلی دی. تاسو هغه غزلې وایئ چې هغه وړاندې نه یا هغه سندرې وایئ چې هغه د وړاندې څخه ویلې شوي وي. داسې ده که نه؟ بالکل وکیل خانه داسې ده په دې کې څه شک نشته او بالکل ماته خوند هم راکوي زړې غزلې زه واورم په خپله هم زه وایم چې
پاغه باندې زه کار وکړم. صحیح. دغه خو دغه شانتي. او دې نه علاوه کوم کچرې تاسو شاعري غوره کوئ پویټري غوره کوئ نو د چا شاعرۍ د چا پویټرۍ ته ترجیح ورکوئ په دغه کې؟ نو ولا د نن سبا شاعران مخ شاعران دي پوه شوې ټول دي خو چې کوم د مخکینی دي پوه شوې سیلاب صاحب شو خاطر صاحب شو داسې شمس صاحب شو داسې د مخکینی شاعران دا ما ډېر خوښ دي ډېر صرف ایمان دي خو بلکې تقریبا ټولو خلکو خوښ بالکل ټولو خلکو خوښ دي ویل نمونه دي بهشکه خو نمونه دي او سره دین کانا پوه شوې د په غزلو کې دی په کلام کې څه شتام کانا او نو ما خو په خپل دغه خوښ دي ما نه بلکې ټولو تقریبا بالکل بهشکه پښتنو کې دغه ډېر لوی نمونه دي او تاسو وایئ چې سندرې شوق نه وایئ او بالکل جی نو د دې سره سم بیا څه کوئ سبق وایئ کار روزګار کاروبار کوئ څه کوئ نو ولا داسې خپل وړوکی غوندې کاروبار دی ها نو بس سره مشغول و دوره پوه شوې صحیح کاروبار دی او دا شوق ګران دی که ارزان دی مطلب ګران پرېوځي چې دا کوم حساب سره تاسو روان یې دغه سندرې بیا دغه شانتې په هره سندره کې یو ماډله او هغه هم په انډونیژیا کې نو دا دغه شوق پوره کول ګران پرېوځي که ارزان پرېوځي نو ولا چې بس شوق وي بیا خو نه ګران پرېوځي خو بې شوقه بیا ګران پرېوځي او چې شوق ته وي مطلب چې اوس سړی زه وایم چې یاره چېرې داسې ښه جوړ شوی چې په باندې $1,00,000 مونږ خرچه وکړی په یوه ګانا باندې پوه شوې نو دا خو شوق خبره هم ده نو خو بس ښه دی بس دوره ګزاره سره کوو ګزاره سره کوئ ګزاره په دغه ګزاره کې چې تاسو کومه ویډیو جوړوئ په دې باندې څومره مصرف کېږي اندازتن یاره ولا خو دا خو خیر زه به درته یایې نه خو چې څوک پوهېږي نو په دې سیزونو باندې پوهېږي پوه شوې ته هم پوهېږي ماشاءالله ولې چې ناست یې هلته په غا کې ناست یې پوه شوې مونږ کلي وطن کې ډېر په اسانه سره ویډیوګانې جوړېږي ولې چې چېرته لاړ شه غرونو ته لاړ شه سوات ته لاړ شه کلام ته مري ته لاړ شه بس خو دلته خو تا ته پته نه پوه شوې په داسې ملکونو غا کې خو لوکیشن هم پوه شوې په پیسو ده صحیح سمه لوکیشن به هم په پوه شوې او نو بس چې څوک په پوهېږي یا په پوهېږي چې څوک نه پوهېږي اته کوم یایو نو هغه هسې بېکاره خبره ده صحیح خو که وکتلی شي زیاتره ستاسو کومې دغه سندرې وي تاسو چې کله اپلوډ کې یا دغه د مختلفو چې د سټوډیوګانو لخوا په پاکستان کې اپلوډ کېږي هغوی خپلو چینلونو ته اچوي آیا هغوی سره هم ستاسو څه کوم حساب کتاب دی یاره ولا اسم نشته بس او بالکل بس اسم نشته پکې بس مول خو دغسې چلایي ټول پوه شوې دغسې چلي we will come to a couple Facebook messages Zorana just stay with us we've been talking too much in Pashto but basically our audience they are Pashtuns so قدرمن لیدونکو دا وخت ستاسو میسجونو ته راځم او هغه میسجونو کې که زه راشم اوس دې ځای کې چې کوم اخري میسج راغی سلامونه خو ستاسو دپاره ډېر زیات را روان دي داول صاحب او څوک وایي چې نوم یې څنګه کېښوده او یو پکې دا تپوس هم کوي د ګیلاس کې ورسره دا کم جوس دی چې دی څکي دا مالټي جوس هلته ګرمي ده سیمه کې ګرمي هم ډېره زیاته ده که نه او نه کېدای شي دغه د جوس هم داسې جوس دی چې دا پاکستان کې موږ نه دی لیدلی او که نه د هغه ورته یایي افوکات ورته یایي پته نشته امریکا کې به وي What juice is this? Avocado juice. Avocado ها avocado او دا پاکستان کې نشته ماشاءالله یی به ولې بني خو خبره چې یاره نشته ما خو چېرته نه دی لیدلی نو ګران به ما صرف او ريبين ده كان ايوه بقى نو بس هو هغه غاب راشو كان ارمان پراشو واو نو دا کوم جوسو کوم جوس اوکاډو خو د صحت لپاره ډېر ښه دی کنه او ډېر ښه څیز دی او په دې عارف خان افریدي صاحب وی چې تاسو ته سلامونه ویلي دي تاسو دوانو ته وی چې او تاسو غب شپ ویډیو خوند کوي کنه او الله تعالی مو خوشاله لره تاسو لپاره دغه شانتي وي او مننه ولایت خان send a message he sent it in English so Zorana listen to it we both of you look good in the video and as well sitting here together daga shanti da wilayat khan sahib de thank you so much شریف زازه صاحب وایي چې د دې سندرې خو دا سندره خو ستا سندرې مې چې ته نه دي اورېدلي په اول ځل مې اورېدی نو اوس به ډېرې بالکل نو کېدای شي نو ته چې نو دا خبره هم باده نه ده ولې چې زه تقریبا داسې خو نه په ټي وي باندې هم داسې ډېر کم راغلی یم پاکستان کې پروګرامونو کې فنکشنونو کې هم نه یم پاتې شوی نو ظاهره خبره ده کېدای شي څومره مودې نه دغلته کې جکارتا کې څومره مودې نه یاره تقریبا جکارتا کې هم 9-10 سال کېږي
په دې نه مخکې زه بله کنټرۍ کې وم خالته کې وې او دغلته خپل کاروبار کوې بالکل دا خپل داسې چوټه موټه احمد شیر خان بیا وایي چې دا نوم جیمز څنګه پرېوته یا جیمز بانډ نه متاثر او که څنګه چل دی نو جیمز خان بس مړه خو جیمز واسې یوه نامه ده پوه شوې خو بس خان هم ورسره ملاو شو داوړ هم شو ورسره نو بس یو نامه ده بس هسې هر چا خپله خواښه ده خو جیمز خان داسې نامه ده چې ښکلې غوندې نامه ده مطلب ماته خلاګېدله نو د فیسبوک نه بیا غاته شو پکې پوه شوې انټرټینمنټ ته شو پکې صحیح او د هغې نه وړاندې تاسو وایئ چې 10 کاله دغلته په جکارتا کې تاسو داسې وایئ جی بالکل ښه نو دغلته خپل هنري فعالیتونه دغه کار ته چې کوم هنر ته وده ورکول یا دغه جاري ساتل صحیح حساب سره بالکل نو خو بس کاګو سره پوه شو ولې چې خو مونږ ماشاءالله خپل هم باره اکټیویټي زیاته وي خو ما دلته مخکې د انډونیشیا فلمونو ډرامه کې ما کار کړی دی ایکټینګ کې مې هم کار کړی دی د ټیویګانو لپاره ډرامو فلمونو کې مې کار کړی دی صحیح خو دا ما د دا وجه چې پرې مې خودل چې یو خو ټیم دا ډېر ټیم غواړي خو بل دا لګې مونږ کلچر د غانا خو او ټم دی ډېر مطلب ډېر زیات دي مطلب فلمونه غای داسې دي لکه څنګه انګلیش ولا غاولا نو دا یو غټه وجه وه نو با وایي چې بس د خپل شوق به کوو پوه شو په دا باندې او دا ژبه دې زده کړې ده تا وایي چې ما سندره هم ویله بالکل دا خو داسې راځي لکه څنګه چې پښتو یایو does Zorana speak the same language from what's the name of the language? I can only understand English. Okay, you can only understand English. And what's your mother tongue? My mother language is Serbian. Serbian, okay. Okay. او داور صاحب ته زه غواړم چې دې کې ووایې دغه د ژبې نوم څه دی او بیا یو څو ټکي پکې هم راته ووایې بس خو د ژبې ته خو یایي بخاصه انډونیشیا ته یایي انډونیشن بخاصه انډونیشیا نو کوم سوډا مکان I don't understand. او څه داسې شانتې زبانې دا سنګاپور ملیشیا برونای تقریبا د ملکونو داسې ملته جلده زبان دا یو څو لفظونه پکې ووایه که نه موږ لیدونکو ته هم څه ووایه تاسو پکې او نو خو زورانه ته هم نه ورځي که نه زورانه انډرسټینډ بخاصه انډونیشیا نو لیټل بین اوکې داول صاحب تاسو ووایه څه ښه پیغام پکې ورکړئ څه خبره وکړئ بیا راته ترجمه هم کړئ په دغه ژبه کې نو مړه والا خو بس ته څه پوښتنه رانه وکړه نو زه به بیا جواب درکړم پوه شو داسې خپلې مخې ته دا ووایه چې کوم دی نو دلته راغلی یم دلته کې روزګار کوم دلته غلته ژوند څنګه دی نور پاکستانیان پښتانه دغلته شته او په هغوی نو هغوی څه کار کوي دغلته په جکارتا کې ژوند څنګه دی دغلته Ya saya sudah di Jakarta di Indonesia hampir 10 tahun saya kerja ada usaha sendiri di sini tapi di sini orang Pakistan sedikit banget nggak banyak just little bit ya no bas da جواب خو مې لږ ډېر درکړو صحیح نو اوس یې ترجمه کې ما زه خو بیا خپله پوه نه شوم خو چې نو خو چې تا کوم پوښتنه وکړه نو یې جواب وکړه جواب کې دې څه ووایي نه خو راته ووایه که نه جواب کې مې دا ووایي چې مطلب زه او دلته انډونیشیا کې اوسېږم دلته داسې وړوکی غوندې کاروبار ده تقریبا موږ پاکستانیان دلته شته خو ډېر کم دي په ډېر کم تعداد سره دي صحیح کم دی او کم چې دي نو هغوی څه کوي هغوی څه کوي دغلته تقریبا هغه هم بس خپل جاب مواب څه کاروبارونه یې خوا دې خوا چې کوم پخواني سیټ شوي خلک دي ښه هغوی کوم دلته سیټل شوي دي بالکل I'll ask one more question from Zorana and then I think we will end this Facebook live but my question is Zorana tell me you said that you enjoyed working with James but if you can tell me what was the most interesting part of this assignment that you did with James like what was so special about it that you would like to mention to our audience Yeah, actually it was very nice working with him. He's a very nice person. So while doing the video, it was like more like chillful, playful. So it was very nice working with him. Wakil I felt Khan. like it was like holiday. It was not work. okay Wakil Khan, when we shot, there is a heavy rain, you know. really make us trouble. Okay. قدم لیدونکو داور صاحب او زورانا دی په یو ویډیو کې کار کړی دی پرستو کې او هغه ویډیو باندې زورانا وایي چې دوی داسې لګېده چې دا یعنی یو رقم
دوی چې کوم په دغه ویډیو باندې کار کوي داسې ورته نه لګي چې ګنې دوی کار کوي دوی ته خوند یې ورکړی دوی ته ډېر انجوی کړی هم د خوند یې ترې اخیستی دی نو داور صاحب خبرې او ترې خو ډېر خوند کوي خو تاسو چې کوم وخت و دا دوی به هم ځي تاسو دوی رابللي وو د ډېر لرې نه او نو تاسو ته ښه وختونه غواړو ډېره مننه کوو ستاسو د دواړو چې موږ ته وخت راکړو را سره خبرې اترې وکړو یو جهان thank you so much Zorana for talking to us thank you so much مننه وکیل خان مننه thank you so much take care thank you so much قدمون لیدونکو دا جیمز داور صاحب او زورانا سره غب شپ تاسو د هغې خبرې اترې واورېدې د امریکا د انډونیشیا د جکارتا ښار نه د دواړو خبرې اترې مو واورېدې راتلونکي اونۍ به هم د ډیوا ریډیو یا ډیوا نیوز د ډیوا ستوري په دې پروګرام کې یو وارې بیا د نورو هنرمندانو سره د نورو آرټسټانو سره هم راځو تر هغې زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت خر ورځ درته غواړم تل وی الله په امان जलो स्तरगे तोरे दी स्ताचे पका जलो स्तरगे तोरे दी नंदे राते जुड़े ब्या नूरे दी स्ताचे पका जलो स्तरगे तोरे दी स्ताचे पका जलो स्तरगे तोरे दी